نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د غرغښت تلویزیون د نهیلو زړونو خپرونه ډیرو خوږو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښه خوشاله چې نن ورځ بیا هم د تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم. هیله یم چې تر دې دمه به تاسو روغ او د صحت کلي به مو په تن وي. دوستانو دغه خپرونه چې تاسو وینئ چې په اونۍ کې مخکې یو ځل خپرېده پروژه کې هر ورځ خپرېږي. په دې کې د تاسو صدقې، په دې کې د تاسو زکاتونه، په دې کې تاسو کومک چې موږ سره د دغه خپرونه په جوړېدا کې کوي. موږ هم ان شاء الله په خپل وخت باندې داسې درددل خلکو ته، داسې زوردل خلکو ته په خپل وخت باندې رسوو. دا چې نن ورځ مو هم د غرغښت تلویزیون دفتر ته بعضې غریبې کورنۍ غوښتې وې د هرې کورنۍ سره مو یو څه اندازه کومک وکړلو. دغه هغه کورنۍ دي ورونو چې دا ډېر سرپرسته دي. کور د بچیانو د روزنې مسؤلیت پر غوړې ته شوی دی. د ګټو د ګټلو دپاره هم څوک نه لري. نور هم ډېرې غریبې کورنۍ تاسې زکوته ته، تاسې صدقې ته، تاسې سرسهیې ته په انتظار باندې دي. دا چې په دوی باندې څومره مشکلات او ستونزې تېرېږي یا تېرې شوي دي هغه به بیا د دوی نه وورو. حاجي صاحب سړی ماشئ سرګ دی حاجي صاحب ژوند زندګي مو سرګې تېرېږي. بس مولوي صاحب دا ده چې خوري ژوند تکلیف مشکلات مصیبت سره ژوند تېروي. که وچه وي که تنده وي خدای وړه بل بچه خلکو نر څه چې نه ګاډې څوک لاره، نه ګاټه واټه لاره، نه کور کړی شنه بر کړی دا نه په سترګې اړینې په پښه ګوډې بلوز به پښه یو خدای داسې خورون غریبون دی نه موږ سره چا کومک وکړه دی تاسو غوندې خلک سره وکړي داسې یونیم بل چېرته غریبونه وړي څوک لاس ورکړي څوک شل ورکړي دا کومک دی داسې هر سره وکړي. نه را په کلي کې وي شتمن خلک وي ښه پرمون وي سره وي مردور دا کوته منه که څوک کاندیان رجا شلم ورستم ته ورسده چې موږ سره دا 10 روپۍ کومک څه نه ده کړی، 20 روپۍ لاندې بل کومک څه نه ده سره کړی. بس که وچه وي که تنده وي که ښه وي که رغه وي خو شپه د سبا کېږي تېروي. خدای ته موږ په دا حالت صبر کړی دی. خدای نه په دا حالت وه شکریا وباسي. خدای نه په دا حالت روزي کېږي ځکه چې په دا شپه وه شکریا الحمدلله. کوم ځای کې اوسېږئ؟ ګوربز شهید کلي کې اوسېږه. باید نو دا وطن لاس کوله کېږي چې دا نه ماین ولی دا نه بلوس به پښې دا نه وړه بل بچې خلکو نار سپسه ده دا نه بل محتاج دا نه وړه زمن لنډه خلکو نار سپسه ده دا نه دینه راغونې دا نه هېڅ شی ونه دي ورته کړي دا نه مش دون ته شی نه لري. خو باید دا نه خدای ته صبر کړي نه راته شی وکړي. د چا غم باندې غمونه کړي ورپانډه، د چا غم باندې غمونه کړي ورپانډه، د چا خوله کې خوشحالي خواږه مسکا ده، څوک بچا کړي څوک ملنګ دي په صحرا ده. خدایه دا مرسته کومه بعضې هغه مؤسسې چې غریبانو سره کومک کوي تاسو سره کوم کومک کړی دی؟ نه موږ سره دولت مؤسسې ولا کومک نه تر کې هغه خلک سره کې چې کوم واسطه لري ملګرتیا لري پېژندګلوي لري هغه سره کې چې وتارو شي چې وچ دا نشته یا نن لیکلی دی یا پوتې دی یا نه لیکي یا ټیمه ته شته بل وخت لیک بل وخت ورته جوړ شي باز خالي وا بله پالما بناده ته کې مرته کومک د موږ غوندې خلک سره څوک نه کوي. خو نو مشر بچیون څوک د شته دی د کاروبار؟ نه دی نه بچی مې مشر دی در څنګ کې سره نسته دی دا مې مشر بچی دی زه خپل بسترګې لوز بې پښې ده وتنه اوته کسان خلخونه بل بچي لره سرپرست په خپله نه راته شوه کوزا بلوس به پښې ده نه خو نه چار کړش نه کور کړش نه بور کړ نه مې داسې زمان شته نه مې داسې څوک شته چې خلخونار ته وسوت یا کاروبار وکړي یا مزدورا وکړي یا کور بور وکړي. خو دا نه بس خدای ایله ته پروته یې نه رسوه رمه ته خو بس خدای نه به دا شکریا الحمدلله چې دا روزي چې دمره لیک وي دمره کوسه دمره شرطه راسي چې الحمدلله شپه دمره ژامو ته یې پېښي دمره شپه پې تېروي سره په دا حالت شکریا به دا نه خدای نه کړي بعد دا نه خدا خدای شکر الحمدلله خدای نه روزي چې دمره روزه کرته راسي شپه دمره پترجا خلخونه بل بچي مې دمره بل سوال نه مې د خلوص کړی ځکه هر رقم که سوال وي که چنده وي که محتاجي وي که هر رقم یې زه دمره ورته کوم ایله تشتې ورته کوم. چې کوم شین بوټی زرغون شي په دنیا کې چې کوم شین بوټی زرغون شي بیا سر پورته او ګویا نه په سنا. حاجي صاحب سړی ماشئ زه سره مشغول شي څرګ دی محترم کوم ځای نه راغلی؟ زه زګینه. خو
ژوند زندگی مو څنګه تیریږي؟ ژوند زندگی خو را داسې ده چې لاس کسه خلخونه یم هغه یو ځای مې هغه ده معیوب ده د فلج ده نور هغه کور مې څوک نشته زه خپله ګډۍ چلوم بازار بازار کې ګډۍ چې چلوي ورځې 100 روپۍ جوړوي ګډۍ نه والله خو 200 سال به بس دا رقم جوړېږي دلته خوند یې نشته ته خو یې خپله سپین ږیری یې ګډۍ چلولی شي والله خو سر یې کوي کله نوس کله چلول ګرځو بازار په دغه ګډۍ نه ښه کر د ښار څخه روک دا پوره کولی شي والله 2-3 لکه باندې وخت وي غنی پرې کولو دپاره څه وسیله لري؟ نه سرعت مې ټول خوږېږي د غنه ده د هغه مې د خپې مې ګنډه کېږي سرعت مې ټول خوږېږي دوستونه دا چې روژه ورځ دو دی هم ډېر نه غږوم نو هغه غربت یې تاسو ته معلوم شول ورونو په هر برخه کې چې تاسو موږ سره کوماخ کوئ صدقه وي زکوت وي راخت وي وغیره نور کوماک وي په همدغه شمېره باندې تاسو موږ ته زنګ ووایئ انشاءالله تاسو کوماک همکاري به داسې مظلومو خلکو ته داسې بېوسو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیږي مخ ته هېڅ شپې ورځې هم روانې دي وړو ماشومانو ته چا جمعې نه دی کړی لباس نه دی کړی الله تعالی به انشاءالله تاسو بې عوضه نه پرېږدي په هر برخه کې چې تاسو موږ سره کوماخ کوئ موږ به انشاءالله داسې خلکو ته په خپل وخت باندې رسوو ای صاحب دغه 3000 روپۍ په زکاتانې وانیسه خو بس نه غواړم راځه قبول هغه کسانو ته دا وکړه چې دا کوماک دې سره کړی دی بس الله دا کوماک دې سره وکړي الله دې نه قبول کړي اچھا دا 3000 روپۍ په ونیسه د ټولو ورونو نه مننه کوم تر یو بلې داسې خپرونې مو چې زه حسین د کمرې په برخه کې شفیع الله یوسفزی او د ایډیټ په برخه کې محمد نواز خان مهران چې د تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو تر هغې پورې په لوی بخښونکي خدای سپارو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین یم حیران چې دی عجیب نظام روان دی یم حیران چې دی عجیب نظام روان دی د فرعون کور کې لوی دی چې موسی